تازه او مهم خبر ولسمشر غني که له ټکنالوژۍ سره ځان بلد نه کړو له څلورم صنعتي انقلاب څخه به هم محروم شو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته. ولسمشر غني د ډیجیټلي حکومتولۍ ګټو په اړه د خپلو درسونو په لړ کې ویلي ډیجیټلي کېدل د هیواد د چټک ارزان او ضروري پرمختګ یوازینۍ لاره ده او په وینا یې افغانان باید ځانونه د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دې برخې له ټولو نوښتونو سره بلد کړي. ولسمشر غني وویل که په ډیجیټلي برخه کې بشري پانګه راجوړه نشي د زده کړو او ښوونې د دودیزې سیستم ته هم چې ډیر ګران او کله کله لاسرسي بهر دی اړتیا نه پاتې کیږي او هر جومات هر حجره یا بل ځای چې ماشومان پکې راټولېدلی شي په ښوونځي اوړي او د هیواد او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه لایق ښوونکي له لرې واټنه لوست ورکولی شي. ښاغلي غني د دې مرکې په پای کې د معاصر افغانستان د جوړېدو 300مې کلیزې ته په 2040 کال کې رارسیږي اشاره وکړه او له هیوادوالو یې وغوښتل چې ورته چمتووالی له نوې ټکنالوژۍ سره چې څلورم صنعتي انقلاب یې بولي ونیسي. لومړي صنعتي انقلاب نه محروم و، دویم صنعتي انقلاب نه محروم و، دریم صنعتي انقلاب نه محروم و. که غواړئ چې د 200 کالو جبیره وکړو باید څلورم صنعتي انقلاب باندې پانګونه وکړو، ور باندې پوه شو او د خپل خیر او د خدای رضا لپاره یې استعمال کړو. معنا دا ده چې وخت ضایع نه کړو. لومړیتوبونه باید واضح وي چې یو هوسا ژوندی خپلواک متحد او یو افغانستان ولرو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شمشو ویډیو تر بیا خیر چارې ښه وخت.